پاکستان ته د طالب پلاوي سفر د کابل حکومت ورخطا کړی دی. دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو له 20 ورځنۍ رخصتۍ وروسته د سیاسي جریانونو پلاوی کابل او طالب پلاوي د پاکستان په رسمي بلنه د هیواد ته سفر وکړ. طالب پلاوي هلته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په ګډون د دې هیواد لومړي وزیر عمران خان سره په دوه اړخیزو اړیکو د مهاجرینو په ستونزو او سیمې امنیت په تړاو خبرې وکړې. طالبانو وویل چې دې هیواد لا د مخه بلنه ورکړې وه، خو د وخت نشتون له کبله سفر ځنډېدلی او رخصتیو څخه په استفادې د دې هیواد بلنه ومنله. بل لور ته کابل حکومت ویلي چې پاکستان ته د طالب سیاسیونو سفر دوی سره په مشوره ترسره شوی او پاکستاني چارواکو ډاډ ورکړی چې طالبان به اوربند او یا اورکم ته اړ کړي. طالبان د خپل سفر په ترڅ کې هلته هغو روغتونونو ته تللي چې پکې افغان ناروغان تداوي کیږي، هغوی ته یې ډاډ ورکړی او د همکارۍ ژمنه یې ورسره کړې. په ټولنیزو رسنیو هغه ویډیو هم د خبرونو سرلیک ګرځېدلی چې ملا برادر یو شمېر طالب شکلو کسانو ته وینا کوي، د هغوی د قربانیو قدرداني کوي او ډاډ ورکوي چې هېڅکله به یې په ارزښتونو سودا ونه کړي. کابل حکومت وایي یا د ویډیو له هغه روغتون څخه رسنیزه شوې چې طالب ټپیان پکې تداوي کیږي او دا یې له طالبانو د پاکستان د ملاتړ یوه ښکاره بیلګه بللې. له تیرو 3 ورځو راهیسې د کابل حکومت لوړپوړي چارواکي همدغه موضوع شاربي طالبان چلنجوي او دا د هغو ادعاو ثبوت بولي چې کلونه یې د طالبانو پر ضد دوی ترسره کوي. طالبانو هم له اوږد سکوت وروسته په همدې تړاو غبرګون ښودلی او ویلي دي چې کابل حکومت هڅه کوي ترڅو د خلکو توجه بل لور ته واړوي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي پاکستان هیواد ته د محترم ملا برادر اخوند د سفر په ترڅ کې هلته د افغان مهاجرینو له مریضانو څخه عیادت او هغوی ته د هیواد د حالاتو په اړه اطمینان او معلومات ورکول کومه د عیب خبره نه ده او نه هم باید څوک ورڅخه سوء استفاده وکړي. د مجاهد په خبره میلیونونه افغانان په پاکستان کې ژوند کوي، طبعا به مریضان، معیوبین او محتاجان لري چې ورڅخه لیدنه او کتنه د اسلامي امارت د استازو شرعي او هیوادنی مسؤلیت دی. طالبانو کابل ادارې ته په اشارې څرګنده کړې هغه خلک چې په دې مورد پروپاګنډ کوي هغوی هڅه کوي له خپلو پرلپسې ناکامیو او خجالتونو څخه د خلکو توجه بل خواته واړوي.